عزتمند ورونو نن سبا معاشره د شرم او حیا نه خالي شوې ده او انسانان د انسانیت باوجود د زناورو په سب کې ودرېدلي دي. نن سبا عزتمند ورونو هم جنسي ډېر په معذرت سره ویل غواړم ځکه چې نن سبا د دې خبرو ډېر زیات ضرورت دی او نن سبا دا جرایم ډېر زیات عام دي چې د سړو سره هم جنسي روانه ده، د ښځو سره او دا شان خپل خواهشات پوره کوي او دا هغه بدترین او سپېره جرایم دي چې په دنیا کې د دې ارتکاب کوونکي اولنی د لوط علیه السلام قوم دی چې په هغوی باندې د دې وجې نه په دنیا کې سخت عذاب راغلی و او عبرتناکه سزا ورته ورکړی شوې وه. داسې سزا عزتمند ورونو د هغې مثال د دنیا په تاریخ کې نشي موندلی. د هغوی کلي په هغوی باندې الټه کړلی شو او د هغې نه وروسته بیا سنګسار کړلی شو. عزتمند ورونو دا دومره سنګین جرم دی. حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي إن من أخوف ما أخاف على أمتي أو على هذه الأمة عمل قوم لوط. باغي بدترین سيزونو کې به کوم چې زه په خپل امت باندې ډېر زیات یریږم هغه د قوم لوط عمل دی. په یو روایت کې راغلی دی کله چې دوه سړي داسې کار لواطت وکړي نو هغه دواړه د قتل کړلی شي، یعنی په هغوی باندې د حد د زنا جاري کړلی شي. د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي د داسې سړي سزا دا ده چې هغه د ښار غټ بلډینګ ته وخېجولی شي او د هغه ځینې د راوغورځولی شي او بیا د په کار باندې سنګسار کړلی شي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ولیکل چې هغوی د عربو په ځینې قبایلو کې داسې یو سړی لیدلی دی چې د هغه سره لکه د ښځو نکاح کولی شي، یعنی هم جنسي ورسره کولی شي. کله چې دا خط حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ورسید نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرات صحابه کرام را جمع کړل او د هغوی نه مشوره واخیستله چې د داسې سړي لپاره څه سزا ده. حضرت علي رضی الله عنه ورته وفرمایل چې دا داسې جرم دی چې د دې صرف یو امت یعنی قوم لوط ارتکاب کړی دی. نو الله تعالی هغوی له داسې سزا ورکړه چې تاسو ته معلومه ده. زما مشوره دا ده چې دا سړی دې وسوځولی شي. نو دغه رنګې نورو صحابه کرام رضی الله عنهم په هغې باندې متفق شو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه سړي د سزا حکم صادر کړو. حماد بن ابراهیم رحمه الله فرمایي که یو سړی دوه فیرې سنګسارول مناسب وي نو د رواتت کوونکي به دوه فیرې سنګسار کړی شوی وي. مشهور محدث محمد بن سیرین رحمه الله فرمایلی دي چې په ځناورو کې د دوو څیزونو نه علاوه یعنی د خر او د خنزیر نه علاوه بل یو هیڅ څیز چې کوم دی هغه د قوم لوط عمل نه کوي. او مجاهد رحمه الله فرمایي که دا منحوس سړی د اسمان او ځمکې په هر ساز کې اوبو باندې ولمبېږي نو دا سړی به بیا هم پلیت وي. نو عزتمند ورونو نن سبا چې دا کم جرایم شروع دي که مشر دی او که کشر دی نو هر سړی په دې ګناه کې مفترا دی. لہذا په دې کار کې چې څوک هم مفترا دي هغه له پکار دی چې د دې نه کلکه توبه وباسي، الله جل شانه ته رجوع وکړي او د آینده لپاره عزم وکړي چې به انشاءالله دا ګناه بیا نه کوو.